ډیر قدرمن او محترمو هیوادوالو، دوستانو او عزیزانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. غواړم چې د طبي ګټورو مشورو او همدارنګه د عامه پوهاوي او د ستاسو د ښې روغتیا په خاطر نن د ستاسو سره د ارتروز یا اوستیو ارتریت یا همدارنګه د بندونو التهاب یا پړسوب یا د مفاصلو التهاب په هکله له تاسو محترمو دوستانو سره غواړم چې خپل ګټور معلومات شریک کړم. د دې په خاطر که موږ او تاسو یو ښه تصویر واخلو، البته د مفصل د زنګون د مفصل، نو که دا پوټکی البته چیرې لرې شي دلته وینو موږ په پورتني قسمت د خپې کې هم عضلات او لاندې هم او په سپینو وترو باندې البته دا مضبوط دغه مفصل جوړ شوی دی چې دا په شاته قسمت کې او په غاړو قسمتو کې په لیګامنتو باندې دا بوړندل شوی دی او چې دا یو مضبوط دغه جوړوي، د مفصل جوړوي. او که چېرته موږ تاسې دا نور هم پسې مخکې لاړ شو وګورو، البته دلته د هیمسترینګ وتر او د عینکې ځل دا چې یو بل باندې البته د حرکت په حالت کې دا حرکت کوي او همدارنګه د کوادریسپس او هیمسپس په دې باندې البته هغه فشارونه چې راځي البته دا ټول د دې بوج دا اخلي. او که چېرې موږ تاسې نور مخکې ولاړ شو، البته تاسو موږ دلته وینو چې دوه مفصلي سطحې چې دا البته د فیمور یا د ورون د برخې او دا د لاندې د خپې دی چې دغه سپین رنګې ماده دغه ته غضروف وایي او په التهابو کې البته دغه غضروفونه د سولیدلو په حالت کې تخریبیږي، له منځه ځي. موږ تاسې دلته دوه ژیړ رنګې دغه وینو د هلال په شکل باندې چې دې ته مینسکونه وایي چې دا د تیبیا په سر باندې ډېر مضبوط جوړ شوي دي او چې دا ډېر زیات رول لري. البته موږ تاسې دلته نور دوه لیګامنتونه هم وینو چې دا د ګرځېدلو په حالت کې البته موږ سره ډېر زیات کومک کوي. که چېرته موږ دا تاسو بېرته سره یو ځای کړو نو موږ وینو چې هماغه لیګامنتونه چې هغه د تسلب په شکل دي، دا البته زنګون ډېر یو مضبوط حالت کې او بالخصوص په هغه حالت کې چې موږ او تاسې ګرځو په دغه حرکتو کې البته دا دې سره ډېره زیاته مرسته کوي. نښې او نښانې یا علایم، البته د زنګانه دردونه په تدریجي ډول دا شروع کېږي او کله چې موږ تاسې په ورځني فعالیت یا د کار کولو په وخت کې البته په ناڅاپي ډول د یو درد احساس وکړو، البته د التهاب شک پرې کېږي. نورې نښې او علامې دا مهمې هغه د زنګانه پړسوب، د بندونو سوروالی او په لمس کولې، البته د ګرمۍ احساس دې کې لیدل کېږي او همدارنګه د فشار په ورکولو سره د درد احساس پیدا کېدل چې دا د حرکت یعنې د مفصل د قطعولو یا د بیرته سمولو چې د قبض یا بست په حالت کې زنګون البته دا یو دردناکه حالت ځانته غوره کوي چې دا دردونه البته بالاخره د دې باعث ګرځي چې په زنګون کې یا په بندونو کې البته د هغې حرکتونه محدود کړي. کله چې څونه دا حالت پرمختللی کېږي هغومره البته د درد احساس زیاتېږي، لکه د سهار په مهال د خوب نه پاڅېدل، د درد احساس او یا همدارنګه د فزیکي فعالیتونو یا د کار په وخت کې د شدیدو دردونو، که هغه پیاده روي وي، که هغه ولاړېدل وي، کښېناستل وي یا منډه وهل وي، په داسې حالتو کې البته د درد احساس وي. او په پرمختللي او شدیدو حالتو کې حتی د استراحت په حالت کې چې مریض په بستر کې پروت وي هغه په دې قادر نه وي چې خپل مفصل هغه وخوځوي یا تاو راتاو کړي. علل او عوامل، البته ارتروزس یا اوستیو ارترایتس دا زیاتره په زنګانونو کې ډېر لیدل کېږي چې اکثرا دا په زړو خلکو کې چې سن یې له 50 کالو څخه زیات وي، یعنې د سن په زیاتېدو سره غضروف هغه الاستیکي خاصیت هغه زیانمن کېږي. غضروف البته هغه سپین رنګې جلاتیني او جلاداره ماده ده چې دننه په مفصل کې د هډوکو
نهایات یې پوښلی دی او دا البته سولیږي او دا باعث د دې ګرځي چې دغه التهاب او منځته راوړي. په دوم ډول البته چې دا د ارتریت روماتویید یا د بندونو د روماتیزم التهابي کېدل دي چې دلته البته د بدن د معافیت سیستم د بندونو د غشا یا د پردې التهاب له امله دا منځته راځي. په دریم هغه ارتریت دی یا هغه التهاب دی چې هغه پس له دې چې په مفصل کومه ضربه واردې شي یا د ضربې یا له تروما له وجې څخه البته اکثرا د هډوکي د ماتېدلو سره سم البته دغه حالتونه هم منځته راځي چې دا اکثرا په سپورتمنانو او حتی په ځوانانو کې هم لیدل کېږي. څلورم نقرس چې یوه ناروغي ده او په دغه حالت کې د اسید یوریک دننه چې مفصل ته دغه اسید یوریک رسوب کوي او دا باعث د دې ګرځي چې هلته پړسوب او یا التهاب منځته راوړي. په لومړي قدم کې ډاکټران کوښښ کوي چې له التهاب ضد دارو درملو څخه او په خوا کې د تسکین د درد د آرامولو په خاطر د دواو څخه استفاده وکړي او چون دا یو دوامداره حالت منځته راوړي نو دلته موږ تاسو کولی شو چې له کورتیکوسترویدو چې دا البته د اوږدمهالو درملنو یا تداوی په خاطر دا استعمالیږي دا کېدای شي یو ښه اثر ولري. که چېرته په دغه تداوی سره د کومه نتیجه حاصل نه شوله نو بیا دلته نورې تداویګانې هم شته دي چې هغه تاسو ته په دغه ویډیویي لنډ فلم کې البته له تاسو سره خپل د معلومات شریکوم. ارتروس چې دا البته دا یو کرونیک او دوامداره اوږدمهاله تداوي غواړي. البته دغه تکلیف چې دی دلته دغه الاستیکي ظروف البته دا دلته سولیږي تخریبیږي د مختلفو وجو له کبله چې ما مخکې تاسو ته ذکر کړل دغه حالتونه منځته راځي چې دغه حالتونه البته دا باعث ډېر زیات دردونه او همدارنګه د پړسوب او همدارنګه د مفصل د ګرمېدلو احساس کول او دا ورځ په ورځ البته کېدای شي چې دغه ظروف نور هم وسولیږي او کېدای شي چې نورو مختلفو پرمختللي پړاوو ته البته دا ورداخل شي. که چېرته په رادیوګرافي کې موږ تاسو وګورو په واضح توګه موږ تاسو لیدلی شو البته تاسو وینئ دلته چې دغه تور خط البته چې دا دی دا په مساوي حالت باندې یعنی چې دا غضروف البته دلته جوړ دی او دا مسافې البته سره مساوي لیدل کېږي. که چېرته دغه مسافه راټیټه شوې وي دا معنا لري چې البته دا ارتروزس دی یعنی دغه قسمت سولیدلی دی او دا کېدای شي چې په بعضې حالتو کې په او شکل چې دا دی البته خپې داخل ته کږېږي او په ایکس شکل باندې چې خپې البته خارج ته کږېږي دا حالت منځته راځي. په دغه قسمت کې دا د او شکل دی البته چې تاسو ګورئ چې په داخل قسمت کې دا غضروف سولیدلی دی او خپې البته داخل ته کږې شوي دي. په نورو حالتو کې کېدای شي چې که چېرته کسرونه یې یا د سپورتي زخمونو له امله دا حالتونه هم کېدای شي چې منځته راشي. او تاسو وینئ چې دلته په واضح توګه البته دا دوه هډوکي سره ناست او دا قسمت ګورئ تاسو چې دلته بعضې حالتو کې کېدای شي چې البته د کلسیم د کمبود له وجې او یا همدا چې د ویټامین ډي د کمبود له وجې هم دغه حالتونه منځته راشي چې باعث دې وګرځي. ارتروسکوپي البته چې دا په شفاخانه کې اجرا کېږي البته دلته مریض ته انستیزي ورکول کېږي چې یا د سپاینل او یا هم همدارنګه د عمومي انستیزي په ذریعه باندې مریض هغه البته بېهوشه کېږي. چې دلته موږ تاسو په مونیټور کې ګورئ چې یو خاصې وسیلې په ذریعه باندې مفصل ته چې دغه آله داخله شوې ده دلته موږ تاسو نورمال مفصل وینو چې هغه هلته تاسو هغه ظروف وینئ چې دا البته الاستیک قوام او جلادار او نورمال حالت دی. په دغه التهابات کې تاسو دلته وینئ چې په غضروف کې تخریبات منځته راځي او هغه د په واضح تاسو لیدلی شئ.
او که چېرته دا واقعیت البته پرمختللی شي نو تاسو وینئ چې ورځ په ورځ البته دا دغه کېږي دغه ظروف سولېږي او تاسو دلته وینئ په واضح توګه څونه چې دا حالت زیاتېږي دا د دې لامل ګرځي چې دا د هډوکو سطحه البته بالکل دا بربنډی شي او تاسو دلته مکمل هډوکي وینئ یعنې چې دغه ظروف په مکمل ډول دلته له منځه تللی دی او دا هغه حالت دی چې دلته مریضان شدید دردونه او د دوی محکوم په بستر وي یوه طریقه چې هغه هیالورونیک اسید دی چې هغه البته په داخل د مفصل کې دا موږ کولی شو چې په یو مخصوص میتود باندې داخل د مفصل ته البته موږ دا د ستنې په ذریعه باندې هلته ورننه باسو او دا هلته موږ تاسې دا البته ترجیح یې زر کړو نو بعضې حالاتو کې دغه کیدای شي دغه مشکلات کم شي او دغه ارتروزو مسله کیدای شي ډېر په تدریجي ډول مخکې ولاړه شي څرنګه چې ارتروزس دا یو کرونیک تکلیف دی په دوامداره دوام کوي نو ډېر مهمه چې دی هغه باید وزن کموالی او یا زموږ په زینا یا په جګوالي په ارتفاع باندې جګېدل یا سپورت کول والیبال کرکټ له دغو څخه باید موږ ډېر احتیاط او ډډه وکړو په تداوی کې مختلفه عملیاتونه موجود دي یو هم دا دی چې موږ کولی شو چې مفصل البته دا وینځو مکملا پاکې کړو او پس ته له هغې موږ کولی شو چې دلته د برمې په ذریعه باندې په هغه معروفه ناحیه کې البته کوم ناحیه چې هغه سولیدلې ده کولی شو چې هلته موږ څو سوري جوړ کړو چې دغه سوري د دې لامل ګرځي البته چې کیدای شي دلته دا قسمت په یو کاذبه ډول باندې بیرته کیدای شي یو ترمیم منځته راشي خو دا البته په موقتي شکلو باندې منځته راځي او مشکلات کیدای شي تر یو وخته پورې جلوګیري ته ونیسي او که چېرته بله عملیه ده که چېرته هغه په او شکل کې چې داخل ته خپه کږه شوي او په اکس شکل کې چې خارج ته ډډې ته خپه کږه شوي نو په دغه کې دغه عملیه چې اوستیوتومي په نامه باندې یادېږي البته دلته دغه قسمت راکېږي او دلته موږ تاسې یو پلک ورکوو چې دغه پلک ورکولو سره البته دا تثبیتېږي او بیا همدارنګه دا قسمتونه دا سره ډکېږي چې خپله دغه په نورمال حالت سره دا بیرته دغه صورت منځته راځي ترمیم منځته راځي او دا کیدای شي چې دا مستقیم شي په هغه حالتو کې چې د تداوی وړ دی نو بیا هغه کېږي چې موږ تاسې دلته زنګون البته هغه مکمل تعویض کړو او دلته دې ته پروتیز وایي چې دې ته نوی زنګون وایي چې البته نن ورځ دا د یو د مهمو تداوی له امله دی چې تداوی کېږي او زنګون کیدای شي چې بیرته نورمال حالت ته راشي او مریضان له درد څخه بېغمه شي ډاکټران هم ناروغان ته یو شمېر سپورتي سپارښتنې کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې ستاسو په زنګون کې البته د درد او د پړسوب د کمۍ سبب وګرځي چې هغه د بیلګې په توګه که یو څوک په همواره ځمکه هغه په شا په تخته پرېوځي او خپله خپه بېله دی چې خپل زنګون قط کړي البته په سیده یا په مستقیمه توګه دا خپله معروفه خپه دا د ځمکې څخه البته څو وارې په مکرر ډول د ځمکې څخه پورته او ښکته کړي که چېرته دغه عمل د ورځې څو ځلې تکرار شي نو دا هم ډېر زیات ګټور واقع کېږي او عین عمل که چېرته موږ او تاسې په یو چوکۍ کښېنو او خپله خپه په مستقیمه سیده ونیسو او دا مخکې او شاته په دغه حرکت سره اجرا کړو نو هم دا عین عمل د خپې البته د زنګون د پړسوب او د درد د کموالي باعث ګرځي او په هغه مناطقو کې چې هلته په دوامداره توګه لمر موجود دی او هغه ناروغان چې د لمر څخه ګټه واخلي البته د لمر د وړانګې د ګټه اخیستنې سره البته دی د هډوکو د تقویې او له دغسې د دردونو د کموالي سبب هم ګرځي هغه څوک چې ورزش کوي لکه لامبو وهل پیاده-روي په خپو ګرځېدل او که چیرې د درد څخه ډېر زیات شاکي اوسي نو کولی شي د یو امسا په مرسته هم دی وګرځي هغه څوک چې وزن زیات وي باید کوشش وکړي چې خپل وزن کم کړي
هغه څوک چې دوی په لوړه ختل لکه په زینه جګېدل، په غره جګېدل او یا همدارنګه راښکته کېدل، خیز وهل، یا هغه څوک چې فوټبال یا د کرکټ یا نور دغسې ورزشونه اجرا کوي له هغې څخه باید ډډه وکړي. او همدارنګه زموږ او ستاسې په هېواد کې دا هم معمول دی چې زموږ بعضې خویندې هغوی د لوښي یا د جامو د پرېمینځلو په وخت کې دوی د زنګنو په سر یا د ګونډو په سر دوی ناسته کوي، چې دا ډېر زیات البته په دغه شرایطو کې دوی ته زیانمن واقع کېږي. نو هیله یم چې په دغسې حالاتو کې دوی حتی کوښښ وکړي چې د څوکیو څخه استفاده وکړي، که 20 سانتي متره پورې هم جګه وي او دوی پرې نورمال کښېني او خپل که لوښي یا که جامې پرېمینځي، نو دا به دوی ته ډېره زیاته ګټه ورسوي. درنو دوستانو، دا البته یو لنډ معلومات چې په ډېرو ساده ټکو ما له تاسو عزیزانو سره البته د بندونو د پړسوب یا د مفاصلو د التهاب په هکله له تاسو سره شریک کړو. هیله یم چې تاسو له دې څخه یو مثبت برداشت اخیستی وي. په پاک الله سپارم. وسلام.